د پکتیا په مرکز ګردیز مهلن سیمه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په مالی همکارۍ او د پوهنې ریاست په مالی ملاتړ د غنیزو پروژو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي په مرکز او ولسوالیو کې د همدې پروژو ورهاخوا به روان کال د پوهنې په برخه کې نږدې 25 نورې پروژې هم پیل کړي چې د ډیری پروژو تدارکاتي کارونه هم خلاص شوي دي. په اساسي ډول باندې احاطه جوړیږي، څا به ورته وهل کیږي، سولر سیستم برق ورته برابرېږي، شمسیانې به ورته اخیستل کیږي، سمرسیبل همداراز عصري مجهز تشنابونه به ورته جوړیږي. څو اونیو کې یا څو میاشتو کې به انشاءالله موږ د 25 نورو پروژو هم شاهدان اوسو. مؤسسات را تشویق او دلته سالمه ګټه ځینې واخلو او هم د اسلامي امارات مشرانو ته موږ د خپل ولایت ستونزې او مشکلات وړیم دي، شریک کړیم دي، هغوی تر غور لاندې دي. د پکتیا اوسیدونکي د یادو پروژو د چارو پیل یو نیک ګام بولي او هیله کوي چې خلکو ته د کاري بوختیاو برابرېدو سربیره به د پوهنې بهیر هم ورسره پر مخ لاړ شي. په ولسوالیو کې خدمت وشي، ټول د موږ د تاسې یو خلک یو بچیان یو سره که په هره منطقه کې خدمت وسو موږ په هغه باندې ویاړ کوو. ډېرو مکتبونه دغه احاطیه چاردیوالي نه لري، دا باید جوړې سي او له معارف څخه مو غوښتنې دي چې باید د کتابونو او د استادانو ته ډېره توجه وکړي. د یادولو دا پروژې داسې مهال پیل کیږي چې لا هم په مرکز او ولسوالیو کې پکتیاوال زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په زده کړاییزه برخه کې د اسانتیاوو غوښتنه کوي.